د وږي د نهمې زلزلې او وروستیو ټکانونو ټولنیز زیانونه ورځ تر بلې رابرسېره کیږي. هغه زلزله چې په تېرې یوه اونۍ کې د ریختر په کچه 4 او له 4 درجو پورته شدت سره 12 ټکانونه درلودل. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د صندوق وروستۍ شمېرې ښیي چې د دې زلزلې په پایله کې 2205 کسان مړه او 3640 نور ټپیان شوي دي. په دې منځ 393 نجونې او 333 هلکان مړه شوي دي. په ټولیزه توګه د افغانستان په ختیځ کې زلزلې 500,000 کسان اغېزمن کړي چې له 263,000 ډېر یې ماشومان دي. ټول ټانګې د من نه مکمل تللی دی د څپرو پورې او بس 15 دغه دي د زخمین دي او 90 شهیدان دي. بس دا لرو او کورونه سرپناه هېڅ هم نشته، هر څه ختم شوي دي. ځینو ماشومانو د خپلې کورنۍ ټول غړي له لاسه ورکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق د کونړ او ننګرهار په روغتونونو کې 80 ماشومان پیژندلي چې بې سرپرسته دي. سربیره پر دې 201 ماشومان یتیمان شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې له دې زلزلې وروسته په کونړ، ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د خوارځواکې ماشومانو شمېر په چټکۍ سره زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو ادارو راپور ورکړی چې د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دي. د دوی په منځ کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق د 14.3 میلیون ډالرو د مالي تشې راپور ورکړی دی.